سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي ژمنه کوم چې هیڅ باطل قوت ته به د تسلیمۍ سر ټیټ نه کړم. هغه زیاته کړې چې طالبان به یا زنګون په زنګون راسره مذاکراتو کې کینی او یا به یې زنګنونه ماتوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله موحب وایي په موږ کې د دې خاورې او خلکو د ساتنې اراده ختمیدونکې نه ده. هغه زیاته کړې چې په ګډه به ټول په خپلو پښو ولاړ افغانستان ته رسیږو. آلمان له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په کابل کې د آلمان د سفارت شارژ دافیر د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره کتلې او په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې کړې دي. ملي شورا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. د ملي شورا په اعلامیه کې له ملي امنیتي ځواکونو او سولې څخه ملاتړ اعلان شوی دی. او لسګونه افغانانو نن د امریکا په لاس انجلس کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته لاریون وکړ. لاریون کوونکو پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.